بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارو خوانو چې ټول بروجو د صحت بجامه کیای. نن درته د الله پاک صفاتینم الرشید جل جلاله د دې معنا او خواص خایم چې زموږ د باره بګې ډېری فائدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د نورو دوستانو سره هم د ثواب په نیت مخې ته ضرور شیر کړئ. زمارو خوانو الرشید جل جلاله دا د الله پاک صفاتینم دی. معنی دا د ټولو راهنما او نیغ لار ښودونکی. اوس د دې څو خواص دي دغه درته وایم. نمبر 1 وړاندې خاصیت دا دی زمارو خویندو چاته چې خپل سکار یا یو مقصد چل نه ورځي نو هغه دی ماښام او ماسخوتن په منځ کې 1000 پیرې د الرشید الولي انشاء الله په خوب کې به ورته تدبیر په نظر راشي او یا به په زړه کې واچولی شي. نمبر 2 دویمه خاصیت زمارو خویندو ډېر فایدهمند دی چې څوک هم روزانه د دې الرشید وظیفه کوي نو انشاء الله ټول مشکلات به ختم شي او په کاروبار کې به ترقی وشي. نمبر 3 درېمه خاصیت دا دی زمارو خویندو چې څوک هم د الرشید د مباشرت نه مخکې وایي نو انشاء الله نیک او پرهیزګاره زوی به پیدا شي. نمبر 4 څلورمه خاصیت دا دی زمارو خویندو چې د صحیح فیصلې طرف ته راهنمایي دپاره چې څوک هم د ماسخوتن نه پس 100 پیرې د الرشید وایي نو ډېر فایدهمند دی. نمبر 5 پنځمه خاصیت دا دی زمارو خویندو چې څوک هم د ماسخوتن نه پس 100 ځلې د الرشید وایي نو انشاء الله عمل به قبلیږي. نو داو دوستانو د الله پاک صفاتینم الرشید جل جلاله د دې معنا او خواص امید ده چې تاسو به پوه شوئ. دا ویډیو مخې ته ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.